په سوات کې چې کومه افسوسناکه واقعه شوې وه چې یو د کور یو مشر سړی په حق رسېدلی وفات شوی و. پولیسو د هغه قاتلانو کوشش کولو چې زر تر زره ونیسي. اوس هغه معلومات وشول چې په دغه قتل کې ککړ د هغه زوی او د زوی ښځه او ورسره یې نوسې شریک و. د دې واقعې نور تفصیل سره موږ سره تر اخره پاتې شئ چې د ټول تفصیل نه خبر شئ. قدرمنو دوستانو، دا واقعه چې په سوات کې مخې ته راغلې ده، ویل کېږي چې څه موده وړاندې سبزلي چې د ګلا خان زوی دی او د ګورکلا اوسیدونکی دی، هغه د خپل پلار د ورکېدو رپورټ درج کو چې بیا د هغې نه پس څه 2-3 ورځې پس د هغه د لاش نشاندهي وشوله، پیدا شو او دغه وجه باندې د خاندان یعنی د کورنۍ هم په دغه تفتیش کې شامل شول او د هغوی نه هم تفتیش شروع شو چې اخر دا معلومات وشول چې عزت خان چې د همدې ګلا خان زوی دی او د ښځه ورسره د نوسې انعام الله چې د عزت خان زوی دی، دا 3 کسان شامل او دا 3 کسان راپسېدلي دي. خپل پلار یې وژلی دی، خپل پلار یې په ډېر بې دردۍ سره وژلی دی، اول یې راغورځولی دی او بیا یې په ډنډو باندې وهلی دی تر دې حده چې د هغه په مرۍ کې پړی اچولی دی او بیا په دې طریقه باندې قتل کړی دی. د وژلو نه پس دوی د هغه لاش په یو غر کې په یو ځای کې پټ کړی و، خو 2-3 ورځې پس یې د هغه لاش بیا د شپې راایستی دی او په یو شاهراه باندې ایښی و چې د هغې نه پس کله پولیسو ته معلومات وشول نو دغه مړی راوړی او د پوسټمارټم نه پس دا مکمل معلومات شوي دي چې دا په کومه طریقه باندې مړ شوی دی. قدرمنو دوستانو، ډېره زیاته افسوسناکه واقعه ده. وینې سپینې شولې. نن سبا خلک په خپلو پلارانو باندې هم اسره نه کوي او دومره په ظلم او بې دردۍ سره یې وژني. الله تعالی دې داسې مجرمانو ته سخت نه سخته سزا ورکړي. ستاسو هم ډېره مننه کوم چې تاسو موږ سره دا ویډیو تر اخره وکتله. تر بیا مو په لوی الله سپارم.